د پاکستان په لاهور ښار کې پرله پسې د درې چاودنو غږونه اورېدل شوي دي. په ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې دغه چاودنې پر والټن سړک او هوایي ډګر ته نږدې شوي دي او د خوندیتوب لپاره خبرونکي آلې هم چغې وهي. د پاکستان جیو نیوز او ریټرز خبري اژانس د عیني شاهدانو له قوله دغه خبر ورکړی دی. د دغه ښار فضا چې خوندي اعلان شوې وه د دغه بریدونو له وجې ناخوندي او الوتنې سمدستي بندې شوي دي. پاکستاني پولیسو ویلي چې څېړنې پیل کړي چې دا چاودنه د څه شي له امله وه، خو لومړني معلومات ښیي چې برید د ډرون الوتکې په وسیله شوی دی. د پاکستان او هند ترمنځ اختلافات وروسته تر هغې ډیر شول چې د هند تر کنټرول لاندې په کشمیر کې پر سیلانیانو برید وشو او لسګونه سیلانیان پکې ووژل شول.